د زرمت ولسوالۍ کولالګو سیمه چې تر اوسه پکې مخابراتي خدمتونه کمزوري او یا هم په نشت حساب وو. تازه پکې د افغان بیسیم شرکت نوی انتن نصب په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د سره په یاد سیمه کې 2G 3G او 4G خدمات د خلکو د استفادې وړ وګرځي. نن ورځ د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اړوند د کولالګو په سیمه کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت انتن رسما په فعالیت پیل وکړ چې په نتیجه کې سیمه د 2G 3G او 4G خدماتو څخه برخمند شوه. مخکې د هیڅ یو شبکې د کار نه کولو افغان بیسیم خپل خدمات پیل کړل چې د منطقې خلک ورنه راضي دي او تل افغان بیسیم اداره رهبری او منیجمنت خواري کوي چې خپل مشتریان راضي وساتي او په هغه ځای کې خدمات پلي کړي چې عمل ته خدمات نه وي. د سیمې اوسیدونکو وایي د وړاندې د مخابراتي شبکو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ وو او هیلمن دي چې د دې انتن په لیدو سره به یا د ستونزې تر ډیره بریده هواري شي. موږ خو به سخت په ستونزو کې وو بیخي بدلته چې موږ هغه تلیفونو هېڅ کار نه کول بیا چې دغه راغلي ده نو موږ زښته ډېر ځینې خوشحاله یو د افغان بیسیم د شرکت موږ زښته ډېر منندوی یو. الله دې توفیق ورکړي چې موږ ته نور خدمتونه مو وکړي او له دغه شبکې نه موږ ته زښته ډېره سودګاوي پرونه شالو سوي ده ټول دومره خوشحاله یو لکه ډېر غټ کار چې موږ ته سوی د سیم کارټو په باره کې چې دغه سیم کارټونه دلته کلیګ راغلي او کډیر دي خو دغه کاپي نه دي په دې کاپي نه دي چې یو د کولالګو سیمه څومره کورونه دي او څومره خلک دي بیا په دې کې موږ سره پکتیکا نښتې ده چې پکتیکا سیمه دغومره له پکتیکا چې کار نه اخیستل کېږي که د موږ له دې بازار نه چې دوی کار اخلي. د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي پکتیا کې ډېری سیمې د مخابراتي خدمتونو بې برخې وي چې د اسلامي امارت په راتګ سره تر ډیره همدې سیمو ته اولویت ورکړل شوی. په پکتیا ولایت کې خو ډېرې ولسوالۍ وې چې خدمات یې بیخي شتون نه درلود یا بیخي ضعیف دغه د لسمې پروژې څاروي موږ په ټولو ولسوالیو کې چې زرمت ولسوالۍ ته مو اولویت ورکړی و هغې دپاره موږ د نور ولسوالیو په نسبت انتن زیات وه په ټولو ولسوالیو کې موږ څاروي کړي دي هغه ساحو ته مسلکي شوي دي چې هغه کې خدمات بیخي په ټول وخت کې نه وه. نور پلانونه هم ورته لرو په د راتلونکي کې چې هغه کوم ولسوالیو کې خدمات نشته هغو ځایو ته ځان ورسوو. زرمت د پکتیا یوه پراخه جغرافیه لرونکې او ګڼ نفوسه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې مساحت ته په کتو لا هم ډېری سیمې له مخابراتي خدمتونو بې برخې دي او اوسیدونکي یې په دې برخه کې د لا پاملرنې غوښتنه کوي.